ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحراني وو، نو زما ژوندم د بحراني حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو ځایونو ته بیل مطالب دي. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1354 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بخبري دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي، د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راوړي. او بالاخره پاکستان ته چې تللی مالته ماته ډیره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی دکانونه و، د چرسو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي و، او دا د ما لپاره ډیره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیون وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکې سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. ورسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونیستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم په دې وخت کې تللی و. دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب وه؟ ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه، بېګا اعلان وشو چې 1,000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیارې والوتلې په چهاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود، هلته یې بمبارۍ وکړې. او ماخوستن چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو 1000 کسان دې ډزو وژلي وو، او 1000 کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم. دغه جریان مې لیکلی. او 15مه سفرنامه؟ او 15مه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار، هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي، او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له دې کمرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب او فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه، او طبیبي صاحب په ژنیو کې و، ژنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتل، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، او دا یې نیکه دی، او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي؟ وی ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم، د دې ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړو. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی، یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 5 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ. څنګه په دې فکر کې سوی چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟ زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه اثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم.
نه په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 5 سفرنامو یو مجموعه و. اگر چې ما سفرونه ډیر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 5 سفرنامې تیارې را سره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي. کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ که نه خپل یو څه در باندې تیر سوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ څومره د ذهن کې پاتې کېږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟ په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په مغه وخت کې یادداشتونه لیکلي او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کې ناستم بیا مې لیکلي دي. نه دواړه ډوله شته لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نه شي. کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه د یو څه وینئ که نه، مثلا دلته المارۍ ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپل جملات کې څومره دا راښکلې کوئ چې اورېدونکي ته جالبه سي؟ هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنګ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړې، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی نو ما په هنري نثر لیکلي دي. او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري. سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي وي. واقعي. ډېره مننه استاد. خیر اوسئ.